د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. السلام علیکم. د کندوز رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشئ. پام وړم د کندوز رادیو څخه د دې سات تازه او مهمو وروستي خبرونه ته. نن شنبه د دلوي ومه د 2023 میلادي کال د جنوري 28 نیټې سره سمون خوري. روانه خبري سرویس درته ز سیر احمد سایل وړاندې کوم، خو په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. د شمال زون یو سلوي اقصا حماوي کنډک له لوري وسمه نقلیه وسایط ترمیم او ګټه اخیستنې ته چمتو شوې. د سمنګانو کې 15 قلمه لرغوني آثار موندل شوي. د افغانستان بانک 14 میلیون امریکایي ډالر لیلاموي. او په بهرنۍ خبر کې به دارا سره واوري پر خپل ځان عریضه امریکا د بشري حقوقو د نقض په برخه کې نوی ریکارډ جوړ کړ. اوس هم بشپړ خبرونه. د شمال زون یو سلوي اقصا حماوي کنډک له لوري وسمه نقلیه وسایط ترمیم او ګټه اخیستنې ته چمتو شوې. په بلخ کې د شمال زون د یو سلوي اقصا حماوي کنډک مسؤلینو د دغه کنډک له لوري د سلګونه نقلیه وسایطو د ترمیم او ګټه اخیستنې ته د سپارل کېدو خبر ورکړی دی. د شمال زون حماوي کنډک مسؤل مفتی فیض الله فیضی دغه سرګندونې لیات کنډک څخه د بلخ والی حاجی محمد یوسف وفا د لیدنې پر مهال وکړي. فیضی زیاته کړه چې دغه ټیپوګانو ته 15 ولایتونو لپاره الباسه قرطاسیه حربي برخې سلا د 15 ولایتونو نظامی وسایط د ترمیم لپاره راوړل کیږي چې تر اوسه پورې د دې کنډک اړوند ورکشاپ له لوري 200 غټ او کوچني نظامی نقلیه وسایط بیا ځلې ترمیم شوي او سرتیرو ته د خدمت په موخه وړاندې شوي دي. په همدې حال کې د بلخ والی له دغه کنډک څخه لیدنې پر مهال اړوندو مسؤلینو ته سپارښتنه وکړه چې ټول باید د پلان مطابق مجاهدینو ته وویشل شي، د بیت المال په ښه ډول ساتنه وشي. هغه نظامی نقلیه وسایط چې همدلته د جوړېدو امکانات وي باید ورباندې کار وشي تر څو د دې ملت او د وطن خدمت لپاره په کار واچول شي او ژر تر ژره دې جوړ کړل شي. د یادونې وړ ده چې د بلخ والی د یاد کنډک مسؤلینو ته د بشپړې همکارۍ ډاډ هم ورکړ. سمنګانو کې 15 قلمه لرغوني آثار موندل شوي. د سمنګانو د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلینو په دغه ولایت کې د عبدالحمید په نوم د یو شپون په لاس کې 15 قلمه لرغوني آثار د موندلو خبر ورکړی دی. د یاد ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست د کلتوري میراثونو د ساتنې مدیر محمد امین عزیزی به رسنیو ته وویل چې دغه شپون یاد لرغوني آثار د ایبک ښار له مربوطاتو څخه په غره کې د یو کمره له منځه پیدا کړي او د امنیتي ځواکونو لوري د اطلاعات او کلتور ریاست ته سپارلي دي. د مسؤلینو په خبره دغه موندل شوي آثارو کې یو دیګ، د اوبو جام، پتنوس او اسب نال شامل دي. د عزیزي په خبره د آثارو د لرغوني او سرنګوالي په اړه معلومات به تر لابراتوري معایناتو څخه وروسته اعلان شي. د افغانستان بانک 14 میلیون امریکایي ډالر لیلاموي. د افغانستان بانک د افغاني پر وړاندې د ډالرو ارزښت د کمښت په موخه د یک شنبه پر ورځ د روان کال د سلواغې په اتمه 14 میلیون امریکایي ډالر د لیلام په ډول پلوري. دغه بانک نن د یوې خبرپاڼې استولو سره په شرایطو برابر له ټولو صرافانو او تجارتي بانکونو څخه غوښتي چې په دغه داوطلبیو کې ګډون وکړي او داوطلبي ګډون کې مکلف کړي چې
خپل حسابونه د ورځې تر پایه پورې تصفیه کړي. په خبر پاڼه کې دغه راز یادونه شوې ده چې د معاملو قسمي ترسره کولو مجاز نه دی او د لیلام ګټونکي دي د خپل ذمت پیسې ټول یو ځای نقدي او یا هم حوالې سره په ټاکلې موده کې په بانک کې تحویل کړي. تر دې وړاندې هم د افغانستان بانک د افغانۍ په وړاندې د ډالرو ارزښت د کمښت په خاطر 14 میلیونه ډالر وپلورل. د افغانستان بانک نن په بازار کې د یو امریکایي ډالر په وړاندې 3.8 افغانۍ د تبادلې خبر ورکړی دی. درنو اوریدونکو په خبري سرویس کې وسم یو بهرنی خبر. امریکا د بشري حقوقو د نقض په برخه کې نوی ریکارډ جوړ کړ. د امریکا متحده ایالات په نړیواله کچه د انسان وژنې او بشري حقوقو د نقض په برخه کې ډیر مخکښ دی. پرون حکومت د دغه هیواد په البا ایالات کې پر قتل مجرم پیژندل شوی یو کس چې 58 کاله عمر درلود په بیرحمه ډول د نایتروجن غاز څخه استفادې اعدام کړی دی. د رسنیو د راپورونو له مخې مجرم کس څو ځلې د دغه ډول اعدام د لغوه کولو غوښتنه کړې وه، خو په نورې نړۍ کې د بشري حقوقو مدافعینو یو خپل هیواد کې د بشري حقوقو نقض کوونکي اعتراض ته غوږ نه و نیولی. د واشنګټن له لوري دغه ډول اعدام ترسره کول ګڼې پوښتنې لا ولاړوي او تر ټولو مهمه یې دا ده چې دوی ولې په نورو هیوادونو په ځانګړي ډول اسلامي هیواد الهي صلی الله علیه وسلم د اعدامونو مخالفت کوي او خپل هیواد کې د پرونی اعدام په شان بیرحمانه کار ترسره کوي. درنو اوریدونکو په خبري سرویس کې راټول شوي مطالب هم دومرول. تر بیا ښه وخت، لوی علامو ملشه. د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ.